نو مستانه صاحب دوه کسان سره په باس شول، دوه کسان سره خفه شول، دوه کسان سره په باس شول، دوه کسان سره خفه شول، دوه خواږه خواږه ملګري دوه یاران سره خفه شول. یو وای ما لیډر تکړه ده، بل وای ما لیډر تکړه ده، دواړه یو کور کې اوسېږي، تربوران سره خفه شول. د پردي سړي په سر باندې خبره دې ته لاړه. امید صاحب د پردي سړي په سر باندې خبره دې ته لاړه چې خوریان سره خفه شول، ماماګان سره خفه شول، او سلام یې سره بند کړو، په جومات یې سره بند کړو، د یوې کلمې ورونه مسلمان سره خفه شول. په کلي کې د ډېرو کلیوالو زړونه مات شول، په کلي کې د ډېرو کلیوالو زړونه مات شول، ګلۍ کې محله کې ګاونډیان سره خفه شول. او اوس یو بل غزل ده، تیز یې وایم ټایم کم ده، چې یو په یو پسې غږېږي، بل په بل پسې غږېږي. عارف صاحب یو په یو پسې غږېږي، بل په بل پسې غږېږي، څوک پردي پسې غږېږي، څوک په خپل پسې غږېږي. او د بورا د مخې نه دي، د بورا د مخې نه دي، ځکه خپلو کې لانجه دي، ګل ازغي پسې غږېږي، ازغی ګل پسې غږېږي. او هر پښتون اصلي افغان ده، هر پښتون نسلی افغان ده، دا لا څرنګه پښتون ده چې کابل پسې غږېږي. هر پښتون اصلي افغان ده، هر پښتون نسلی افغان ده، دا لا څرنګه پښتون ده چې کابل پسې غږېږي. او سپېرتوب وي په خپل ځان کې، د خدای ورځې سپېرې نه دي. بیګو خیل صاحب سپېرتوب وي په خپل ځان کې، د خدای ورځې سپېرې نه دي، خو بس دلته دا رواج ده خلق منګل پسې غږېږي. او بل شعر ده چې د غیبت زمونږ خلکو په خپل ځان داسې فرض کړی، د غیبت زمونږ خلکو په خپل ځان داسې فرض کړی، څوک که څومره فرشته وي خو یو ځل پسې غږېږي. او بل شعر ده چې داسې خلکو منافقت ته یم ملګرو فکر وړی. امید صاحب داسې خلکو منافقت ته یم ملګرو فکر وړی، چې شراب وي په لاس کې خو بوتل پسې غږېږي. او بل شعر ده چې دا خو سوال نه پیدا کیږي، محبوب صاحب دا خو سوال نه پیدا کیږي، څوک چې سلو کې سل خوښ کړي، دا خو سوال نه پیدا کیږي چې څوک سلو کې سل خوښ کړي، که اتیا تعریف وکړي خدا شل پسې غږېږي. او آخري شعر ده، د ناکیدو په تنقید به ګیله نه کوي خماره، د ناکیدو په تنقید به ګیله نه کوي خماره، څوک چې نه رسي چا شان ته هغه تل پسې غږېږي. ډېره مهرباني.